که چیرته یو فرد ستا ذهن کنټرول کړي د تا اعمال کنټرولوي، د تا کرکټر کنټرولوي، د تا ژوند کنټرولوي او څومره ستاسو آزاد ذهن لرئ. زه شکی یم شاید په سلو کې 99 سلنه چې د آزاد ذهن ونه لري دوی فکری غلامان دي. په سلو کې 80 سلنه ستاسو پوهیږي چې زموږ اکثریت رواجونه غلط دي. په خور باندې ظلم کول غلط کار دی، په بدو کې ورکول غلط کار دی، د یو ځوان نه پرته له دې چې پوښتنه وکړي د هغه واده کول غلط کار دی، په یو کورنۍ کې یو ځوان ته د دې اجازه نه ورکول چې خپله په خپله خوښه خپل تحصیل کې پریکړه وکړي غلط کار دی. یو ځوان باندې فشار راوړي چې ته دا شی ووایه، په یو ځوان فشار راوړي چې ته دا ښځه وکړه، په یو ځوان فشار راوړي چې ته زوی راوړه، په یو ځوان فشار راوړي چې ته لور راوړه، په یو ځوان فشار راوړي چې ته فلانکي ځای ته لاړ شه. ستاسو ټول ژوند کنټرولېږي د نورو له لوري او کله چې تاسو په مقابل کې درېږئ ستاسو تر ټولو نږدې خلک د تاسو نه خفه دي، ستاسو تر ټولو نږدې خلک د تاسو سره دښمني کوي. اکثریت ځوانان جالبه دی، مثلا یو ځوان ته وایي چې هی د مورکۍ نوم دې راته واخله، په غوسه دی. چې دی ویلې د مورکۍ نوم مې واخلم بده ده، ولې نه پوهېږي چون ذهنونه کنټرول شوي. په فیسبوک کې په یوټیوب کې ډېری ځوانان مونږ وینم مثلا ماته کومنټ پرېږدي چې او ډاکټر صاحب د یوټیوب پیسو ته ناست دی. صحیح ده، یو فکر دی، دا فکر د کوم ځای نه راغلی؟ دا د غلامو مغزو فکر دی، ځکه د ده ذهن ته یو چا دا خبره ورچولې چې د یوټیوب نه عاید مزخرف دی. په داسې حالت کې چې نه دي، فکر کوئ د یوټیوب نه عاید اسانه کار دی، فکر کوئ په یوټیوب کې د کنټنټ جوړول اسانه کار دی. رانه پوښتنه شوې ده چې څنګه کولی شو د خپل مغز نه ګټه واخلو او د خپل ځان صلاحیت او مسؤلیت په خپله ولرو. دا یوه ډېره مهمه پوښتنه ده. د افغانستان په څېر په ټولنه کې د خپل ځان استقلالیت لاسته راوړل تر ټولو سخت کار دی، ځکه په اوسني وخت کې که ته چېرته غواړې د خپلو مغزو نه ګټه واخلې، د خپلو افکارو نه ګټه واخلې او خپل نظریات بیان کې، تر ټولو ډیر د نیوکو لاندې راځي، تر ټولو ډیر د ستونزو سره مخامخ کیږي. که چېرته زه وغواړم چې خپل نظریات بیان کم او زه دا نظریات پرته د سانسور نه بیان کم، نو کیدای شي زما کورنۍ زما دښمنه شي، کیدای شي زما خپلوان زما دښمن شي، کیدای شي زما ګاونډي زما دښمنان شي او کیدای شي په کوم محیط کې چې زه ژوند کوم هغه ټول خلک راپورته شي زما دښمنان شي. ولې؟ چون سیستم داسې جوړ شوی چې باید تاسو د خپلو افکارو صلاحیت په خپله ونه لرئ. ځکه په لوړه سطح چې کوم خلک دي یا په لوړه سطح کوم شکل چې دا سیستم کنټرولېږي هغوی ته د انسان ژوند بې ارزښته ده. او دا په ټوله نړۍ کې ده، دا یوازې په افغانستان کې نه ده. په عمومي سطح ګورئ، تاسو یو گیم کې لوبه کوئ، په گیم کې د گیم بدماش تر تاسو ښه ژوند لري، د هغه چانس تر تاسو ډیر دی، د هغه نفران تر تاسو ډیر دي، د هغه پیسې تر تاسو ډیر دي. په حقیقت کې هم همداسې یو حالت روان دی. دلته موږ دوه شفته لرو، یو نیکي ده، یوه بدي ده. بدي همیشه تر ټولو ښه امکانات لري او نیکی همیشه تر ټولو کم امکانات لري. همدا د ژوند حقیقت دی. تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیرت ته وګورئ، کله چې هغه راځي چې خلک راوبلي یووالي ته او خلک راوبلي دې ته چې د یو خدای عبادت وکړي، د هغه امکانات نسبت بدو خلکو ته کم دي، ښه امکانات نه لري. ځکه خو مجبوره ده چې 15 کاله په پټه باندې اسلام ته دعوت وکړي. د هغې نه وروسته چې اسلام ته دعوت کوي د عمر تر پایه پورې د دا مبارزه نه ختمیږي، ځکه بیا هم بدي شته، بیا هم ستونزې شته ده. خلک راپورته کیږي په تیږو باندې ولي چې د مبارک د پښو نه وینې ځي، پړۍ چې دی د وینو نه ډکې کیږي. داسې ورځې پې راځي چې دی وږی دی او د لوږې د خاطره تیږې په خپلې ګېډه پورې وسلوي تر څو یو لږه له منځه لاړ شي. نو که چېرته تاسو غواړئ د خپل ځان استقلالیت ولرئ، د خپل مغز استقلالیت ولرئ، د خپلو خبرو استقلالیت ولرئ، لومړی شی چې تاسو باید ومنئ هغه غم دی، هغه درد دی، هغه ستونزې دي او باید پوه شئ چې څنګه د دې غم، درد او ستونزو سره مخامخ شئ. کنه نشئ کولی یو مستقل فرد اوسئ، کنه نشئ کولی د خپلو مغزو نه استفاده وکړئ، کنه نشئ کولی د خپلو افکارو نه استفاده وکړئ. او جالبه خبره څه ده، په 21مې پیړۍ کې، په اوسني زمان کې ټوله مبارزه د مغز او د ذهن د کنټرولولو مبارزه ده. که چیرته یو فرد ستا ذهن کنټرول کړي، د تا اعمال کنټرولوي، د تا کرکټر کنټرولوي، د تا ژوند کنټرولوي او څومره ستاسو آزاد ذهن لرئ. زه شکی یم شاید په سلو کې 99 سلنه چې د آزاد ذهن ونه لري دوی فکری غلامان دي. هو ځینې خلک داسې دي چې
دوی پوهیږي چې کوم څه روان دي غلط دي اما په وړاندې یې څه نشي ویلی ځکه که څه وایي دا له منځه ځي. مثلا ډیری پوهیږو چې زموږ ډیری رواجونه بد دي، په وړاندې یې څو سلنه خلک راپورته کیږي درېږي، په 100 کې 80 سلنه ستاسو پوهیږي چې زموږ اکثریت رواجونه غلط دي. په خور باندې ظلم کول غلط کار دی، په بدو کې ورکول غلط کار دی، د یو ځوان نه پرته له دې چې پوښتنه وکړي د هغه واده کول غلط کار دی، په یو کورنۍ کې یو ځوان ته د دې اجازه نه ورکول چې خپله په خپله خوښه خپل تحصیل کې پریکړه وکړي غلط کار دی. یو ځوان باندې فشار راوړي چې ته دا شی ووایه، په یو ځوان فشار راوړي چې ته دا ښځه وکړه، په یو ځوان فشار راوړي چې ته زوی راوړه، په یو ځوان فشار راوړي چې ته لور راوړه، په یو ځوان فشار راوړي چې ته فلانکي ځای ته لاړ شه. ستاسو ټول ژوند کنټرولېږي د نورو له لوري، او کله چې تاسو په مقابل کې درېږئ ستاسو تر ټولو نږدې خلک د تاسو نه خفه دي، ستاسو تر ټولو نږدې خلک د تاسو سره دښمني کوي په دې برخه کې. پس اصل موضوع چې ده چې ذهنونه کنټرولېږي. اکثریت ځوانان جالبه دی، مثلا یو ځوان ته وایي چې هی د مورکۍ نوم دې راته واخله، په غوسه دی چې دی ویلی د مورکۍ نوم مې واخلم بده ده، ولې نه پوهېږي چون ذهنونه کنټرول شوي. او کله چې ستاسو ذهن په کنټرول کې تاسو نشئ کولی فکر وکئ، مستقل فکر نشئ کوئ، که مستقل فکر هم وکئ هغه ویلی نشئ، ځکه په مجرد د دې چې وایي تاسو دښمني پیدا کړه، او چې کله هم دښمني ځان ته پیدا کړه نور تاسو ختم یاست. پس که یو څوک وایي چې زه غواړم مستقل فکر ولرم، زه غواړم د خپل مغز نه استفاده وکم، دا ساده کار نه دی. په فیسبوک کې په یوټیوب کې ډیری ځوانان مونږ وینم مثلا ماته کومنټ پرېږدي چې او ډاکټر صاحب د یوټیوب پیسو ته ناست دی. صحیح دی، یو فکر دی، دا فکر د کوم ځای نه راغلی؟ دا د غلامو مغزو فکر دی، ځکه د ده ذهن ته یو چا دا خبره ورچولې چې د یوټیوب نه عاید مزخرف دي. په داسې حالت کې چې نه دي، فکر کوئ د یوټیوب نه عاید اسانه کار دی، فکر کوئ په یوټیوب کې د کانټنټ جوړول اسانه کار دی. یو نفر موچي دی، د موچیګریت نه پیسې لاسته راوړي، یو نفر استاد دی، استادۍ نه پیسې لاسته راوړي، یو نفر ډاکټر دی، د ډاکټرۍ نه پیسې لاسته راوړي، یو نفر یوټیوبر دی، د یوټیوب نه پیسې لاسته راوړي. ستونزه پکې څه ده؟ اما د دوی ذهن از بس چې غلام شوی دی فکر په اړه نشي کولی. پس که چېرته غواړئ مستقل فکر ولرئ لومړی باید دې ته اماده اوسئ چې ستاسو مخالفین ډېرېږي. دوم باید په دې پوه شئ چې په لوړه سطحه کې داسې خلک دي چې نه غواړي ستاسو افکار مستقل اوسي او د هغې معنی کیږي. نو تاسو به څه کوئ؟ صبر به لرئ، تحمل به لرئ، آهسته آهسته به مخته ځئ تر څو خپل افکار خپلې نظریې بیرته په نورو وشئ منله.